کو اوس مونږ او تاسو ښه خبرې او ښه کارونه ګورو نو زمونږ او ستاسو سوچ او فکر به ښه جوړیږي او کو بد خبرې او بد کارونه ګورو او بد خبرې اورو نو زمونږ او ستاسو سوچ به بد جوړیږي. او د دې مثال بالکل همدغه شانتې دی. کو چېرې فرض که مونږ لږ ساعت دپاره عطرو والا سره کینو نو چې کله ترې راپاڅو نو مونږ نه به د عطرو بوی ځي. او که چېرې مونږ او تاسو د بټۍ والا سره کینو نو چې کله ترې مونږ راپاڅو نو مونږ او تاسو نه د بټۍ لوګي به ځي. نو همدغه شانتې د ښه سوچ لرونکي خلکو سره ناسته پاسته یا د هغې خبرې اورېدل یا د هغې کارونه کول هغه شانتې اثر لري څنګه چې د عطرو والا اثر زمونږ او ستاسو په جامو باندې یا په بدن باندې وي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.